بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د غنی خان نظم دی صاحب پاڼه د 1516 کتاب دی لټون. نو دا غنی خان یا خو په یورپ کې لیکلی یا د یورپ د راتلو نه پس لیکلی یا خپله مشاهده لیکلی ده یا خپله تجربه لیکلی ده. ځکه چې کله غنی خان راغی نو په اسبه ګرځېدو، هیټ په یې په سر و، بیا باچا خان ته خلکو شکایت وکړو او په جیل کې و. بیا یې غنی خان ته وی ته دا هیټ ولې په سر یې؟ غنی خان وایي ما ورته وایي چې خپل سر مې دی نو نو مطلب دا چې لکه یا خپله مشاهده لیکلې یا تجربه لیکلې، یو څو شعر دي، 15 شعر دي. زوی مې راغی د یورپ د تربیته، جوړ سنبال لکه د ناوې پورته ښکته، تریو تندی پوډري مخ یې ونیولی، تا به وی و د لاټانو د محلته. نو د یورپ د تربیته او جوړ سنبال لکه د ناوې پورته ښکته، نو مونږ به اکثر کتلي زمونږ د خپل خاص کر زمونږ پښتانه زلمي چې کله مغربي تعلیم طرف ته متوجه شي یا مغرب طرف ته لاړ شي نو د دوی د اهلیه بدل شي، لکه لباس بدل شي، مخې بدل شي، لکه کریم پوډر او فیس واش او پرفیومز او که نه زمونږ عام پښتانه خلک داسې نه کوي او دوی بیا کوي. نو د یورپ د تربیته راغی، جوړ سنبال لکه د ناوې پورته ښکته، تریو تندی پوډري مخ یې ونیولی، تا به وی و د لاټانو د محلته. نو تریو تندی پوډري مخ، نو پوډري مخ خو مونږ ووایو که نه چې لکه ماډرن شي او بیا ماډرن څیزونه او کاسمیټکس او دا چلونه استعمالوي او کم چلونه چې ښځې کوي موسټلی دوی بیا هغه کوي، د زنانو په شان نازک خوی کوي، مخونه هم نازک کړي، اکثر پکې وروځې هم ویستي او تریو تندی. نو د تریو تندي کې یو لاجیک دا ښکاري که نه چې چونکې ویسټرن کنټریز چې دي مغربي اروپي ممالک، نو هغوی چونکې اربنایزډ شوي دي، ښاریې شوي دي که نه، نو که مونږ وګورو نو په دې ښاریو کې اکثر دا فیس ټو فیس او آی ټو آی کانټیکټ د خلکو د یو بل سره ډېر نه وي، د چا په کار کې کار نه وي، هر سړی ځان لي بس تندی تریو کړی. په کلو کې داسې نه وي، په کلو کې خلک د یو بل سره انټر ریلیټډ باهمي تعلق د انسانانو، نو په دې وجه باندې هغو مجبوراً یو بل ته په خنده پیشانۍ باندې میلاویږي، تندی خاندي. تا به وی و د لاټانو د محلته، نو لاټ خو مونږ هغه ناراست که نه څوک چې صحیح کار نشي کولی، نو ډېر ناراست او بې خوندی بې مطلبه انسان یې اکثر. نو په دې وجه ته به هغه دی هم داسې ښکارېدو د یورپ د تربیت نه راغلی دا زوی، لکه دی چې د لاټانو د محلته راغلی. د ډوډۍ او د فیشن سره شوق و ډېر نفرت ورله ورتو د جماعته. نو په جماعت کې بیا د یو بل سره ښېګړه کول غواړي که نه، چې کله انسان په جماعت کې اوسي، سوشل لایف تیری، ګروپ لایف په ګروه کې انسان اوسي، نو بیا به خپل د خولې نوړی د بل سره نیمول غواړي، د جیب روپۍ به د بل سره نیمول غواړي. نو ځکه دې لاټ لا دی د یورپ د تربیت نه راغلي زوی لا د جماعت نه ځکه نفرت ورته چې هلته بیا شیرینګ کول غواړي، او دی خو په فیشن مین دی، په ډوډۍ مین دی خو ځان له ګرانې جامې علي، ښه خوراکونه کوي. په دې وجه دی د جماعت نه لرې اوسي، بل په جماعت کې په ګروپ کې د ګروپ یو خپل مقصد یو ایمي، د ګروپ د بهترۍ طرف ته د بوو دپاره د جماعت یو مقصدي، په هغه مقصد کې بیا جدوجهد کول غواړي، کوشش کول غواړي، قرباني ورکول غواړي، هغه به د نشوه کولی، ځکه به ول نفرت ورته، ځکه چې د ځان سره شوق و. لګولو د پیسو کې افلاطون و خو ګټلو کې غریب و بې همته. نو لګولو کې ورته افلاطون ولې ویلي دي؟ ځکه چې افلاطون یو فلسفي دی، هغه یو منطقي دلیل دارې خبرې پیش کوي، یو وجه یو سبب پیش کوي. په دې وجه به دوم چې پیسې لګولې نو ده به یو وجه یو منطق پیش کوي د هغې خپل تعلیم په رڼا کې که نه، چې لکه دا پیسې زه دې له لګوم، په دې وجه یې لګوم او د دې لګول ضروري دي او داسې قسم دلایل
خو ګټلو کې غریب و بې همته، خو ګټل خو محنت غواړي، مشقت غواړي، کړاو غواړي. هغه دی کولی نه شي ځکه چې د یورپ تربیته راغلی نازک شوی دی، په مخ پوډر لګوي، کریم لګوي، تریو تندی یې لاټ دی، د ډوډۍ او فیشن سره یې شوق دی، د جومات نه وله نفرت ورځي. نو دی به پیسه څه وګټي؟ دی صرف لګولی شي هغه هم د پلار او د رور او د نورو خلکو مال. نن چې ما ورته په فکر نظر وکړو، خرو ماغه او بس نه وي یوه کته. نو خرو ماغه نو په دغه وخت کې د غني خان په دور کې وسوم، خو په هغه وخت کې پښتن ځوان چې و نو پښتن ځوان دومره لا ترقي نه وه کړې فکري طور شعوري طور، بلکې دی به دغه په جنګ کې استعمالېدو، وسوم استعمالېږي. نور ترقي نه پیژني، جماعت نه پیژني، د ورور سره یې ورانئ، تعلیم نه پیژني، تربیت کې تکړه نه دي، په خپلو کې وراني، د ګاونډي سره وراني. نو غني خان فرمایي چې لکه حقه و نو، خو صرف روخې چینج شو، ښه راغه خو صرف ډریس یې بدل و، کته یې بدله وه. څنګه چې دی پخوا د کار نه و، یو بیکورډ انسان و، یو پسمانده انسان و، دقیانوسي. هغه شان اوس هم دی، که په یورپ کې تربیت حاصل کو خو هم هغه شان دی. نو ډېر یو مطلبي نظم دی، موږ له پکار دی چې د دې نظم بهترین نصیحت والو. والسلام.